نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یو څو ورونو پوښتنه کړې چې په مسلمان باندې یا په یو چا باندې لعنت ویل جایز دي که ناروا دي. نو په دې باب کې لعنت ویل په هیڅ چا باندې روا نه دي موږ او تاسو دپاره، مګر هغه څوک چې هغوی خاتمه په کفر باندې شوي وي هغې باندې لعنت ویل بیر روا دي، لکه ابو جهل، فرعون وغیره. او دویمه دا ده چې الله او رسول په چا باندې لعنت ویلی د هغه کوم خلک دي. الله جل جلاله په قرآن حکیم کې او نبی علیه السلام په احادیثو مبارکو کې په کومو خلکو لعنت ویلی دی. نو دا ډېر داسې خلک دي. حافظ ابن قیم رحمه الله چې د اسلامي دنیا یو لوی عالم دی، هغه خپل کتاب الجواب الکافی کې را جمع کړي دي. هغه خلک چې الله او رسول په لعنت ویلی دی، یو په هغه چا باندې چې څوک سود خوري یا د سود په معامله کې خط لیکي درېمګړی، او دارنګې څوک چې د سودي معاملو کې ګواهي ورکوي او ګواه جوړېږي، دوی باندې الله او رسول لعنت ویلی دی. دارنګې په غل باندې الله او رسول لعنت ویلی دی. په شارب الخمر چې څوک شراب څکي او څوک چې پیسکي او څوک چې شراب جوړوي او څوک چې خرڅوي او څوک چې اخلي او څوک چې د شراب هغه قیمت او پیسې خوري او څوک چې شراب جیکونه او ګیلاسونه کې مجلس کې ګرځوي او چا دپاره چې ګرځول کېږي، په دې ټولو باندې د الله رسول لعنت ویلی دی. او نبی علیه الصلاة والسلام لعنت ویلی په هغه چا باندې چې د ځمکې حدود او اعلام نښانې بدلی را بدلی. د هر چا حدود په ځمکه کې معلوم دی، یو څوک چې دا بدلی دی باندې الله او رسول لعنت ویلی دی. او نبی علیه السلام لعنت ویلی دی په هغه چا باندې چې هغه مور و پلار باندې لعنت وایي. او نبی علیه السلام لعنت ویلی په هغه چا باندې چې څوک روح والا شي باندې ګزارونه کوي، نښه یې ترې جوړه کړي او دی ولي په غشو باندې. او نبی علیه السلام لعنت ویلی په هغه سړو باندې چې ځانونه یې جړاګان جوړوي او ځان د زنانو غوندې جوړوي، یا هغه زنانه چې ځانونه د نارینو په شکل جوړوي په لباس او وضع او قط او حرکاتو سکناتو کې. او هغه څوک چې د الله د نوم نه بغیر د بل چا په نامه باندې ذبحه کوي، د الله د نوم نه ماسوا د بل چا په نوم باندې حلاله کوي، په هغې لعنت ویلی. او په هغه چا لعنت ویلی چې په څوک په دین کې نوي طریقې را پیدا کوي، مبتدع او یا مبتدع ته ځای ورکوي. او په مصورینو لعنت ویلی چې د سادارو شیینو عکسونه وباسي. او څوک چې عمل کوي په شان د عمل د قول د لوط علیه السلام، یعنی لوطیانو باندې الله او رسول لعنت ویلی دی. او هغه چا باندې نبی علیه السلام لعنت ویلی چې پلار ته کنځلې کوي یا مور ته کنځلې کوي. او هغه چا باندې نبی علیه السلام لعنت ویلی دی چې د چارپیانو سره بدکاري کوي. او هغه چا باندې لعنت ویلی دی چې چارپیي له غوا وغیره ته په مخ باندې داغ ورکوي. او نبی علیه السلام لعنت ویلی په هغه چا باندې چې مسلمان ته ضرر رسوي یا مسلمان ته بد تدابیر او دسیسې او پروګرامونه جوړوي. او نبی علیه السلام په هغه ښځو باندې لعنت ویلی چې قبرونو ته ورځي او هلته میلې کوي او قبرونه او زیارتونو کې میلې ګرموي او بې حیایانې کوي. او نبی علیه السلام لعنت ویلی دی په هغه چا باندې چې ښځه په خپل خاوند باندې راپاروي چې تا ته خو خاوند هیڅ نظر نه کوي، لانۍ ښځه وګوره میړه ورته داسې شی نه راوړي او تا ته یې نه راوړي. او یا مملوک او غلام په خپل بادار باندې راوچتوي. او نبی علیه السلام لعنت ویلی په هغه چا باندې چې د خپلې زوجې سره لواطت کوي. او نبی علیه الصلاة والسلام په هغه ښځه لعنت ویلی دی چې د خاوند د اجازې نه بغیر د کوره وځي او هلته شپه تېروي. او نبی علیه السلام لعنت ویلی په هغه چا باندې چې ځان د خپل پلار نه بغیر بل چا ته منسوب کوي. او نبی علیه السلام لعنت ویلی دی او دا ویلی چې ملایکې پې لعنت وایي په هغه چا باندې چې خپل مسلمان رور ته چاړه یا اسلحه نیغه نیغه کوي او هغه پې باندې یاروي. او نبی علیه السلام لعنت ویلی په هغه چا باندې چې څوک صحابو ته کنځلې کوي. او الله رب العزت په خپل کتاب کې لعنت ویلی په هغه چا باندې چې ځمکه کې فساد جوړوي او خپلولي قطع کوي او مسلمانانو ته او د الله رسول ته ضرر رسوي یا الله ته ضرر رسوي. او الله رب العزت او نبی علیه السلام لعنت ویلی په هغه چا باندې چې د الله د کتاب نازل شوي احکام پټوي، کتمان د حق کوي. او نبی علیه السلام په هغه چا باندې لعنت ویلی دی
او الله رب العزت په سورت نور کې لعنت ویلی دی چې په پاکیزه ښځو باندې چې ځان نه ناخبره او دا زنا تهمت په باندې ورپورې کوي. او الله رب العزت په هغه چا باندې په سورت نساء کې لعنت ویلی چې د کافرو لاره ورته د مسلمانانو د لارې نه غوره ښکاري، یعنی د کافرانو طریقې دا ښیي چې دا د مسلمانانو نه د عیسویانو او د انګریزانو طریقې غوره دي. په دې باندې الله لعنت ویلی دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لعنت ویلی په هغه چا باندې، هغه زنانه چې د سړو جامې اغوندي او هغه سړی چې د ښځو لباس کوي. او نبی علیه الصلاة والسلام لعنت ویلی دی په رشوت ورکوونکي او رشوت اخیستونکي باندې. او ځینې روایتو کې دا راځي چې څوک په دې منځ کې معامله کوي، لیکل وغیره کوي، دې باندې لعنت دی چې کوم واسطه فی رشوت دی. ابن قیم صاحب لیکلی دي دغه کسانو باندې په حدیث او قرآن کې لعنت راغلی دی. نو په دوی باندې د الله او د رسول لعنت دی. مسلمانانو ته پکار دی چې په حیثیت د مسلمان او د مؤمن او د متقی د دغه شیانو نه ځان بچ کړي. الله دې موږ او تاسو ته د دین نجات راکړي.